سلامونه انجینر صاحبانو، ستړي مسله دي چې تاسو خاص سئ. انجینر صاحبانو، راځو نن په سرفیس واټر ورسز ګراوند واټر باندې خبرې کوو. دواړو سره کمپیر کوو. د انجینرۍ له اړخه ټول مکمل ډیټایل په ور باندې غږیږو. تېرو ویډیوګانو به تاسو کتلي وي. په دې ویډیوګانو کې به څه نیکسټ لیول یو شی تاسو زده کئ انشاءالله. دا کوم سیریز چې ما شروع کړی ده، ما دا فکر کاوه چې دا به څوک نه ګوري، خو بعضو انجینر صاحبانو میسج کړی و، کمنټونو کې ویلي اوسي ویډیوګانې څه ناڅه وځنډېدلې. نو ما هم د دې ورځې توقع درلودله چې تاسو به خامخا غوښتنه کوئ، کوشش کوئ ویډیو په یوټیوب باندې وګورئ، تر څو ما ته هم ګټه ورسېږي، تاسو هم ترې مستفید شئ. زه پوهېږم په افغانستان په شرایطو باندې چې افغانستان شرایط دا شی دي، انټرنیټ اکثریت وخت نه وي محصلینو سره، محصل وي، محتاج وي. نو کوشش کوئ یو نه یو لارو ته لټوي، دلته به څه ناڅه به ماته هم ګټه رسېږي، تاسو ته به هم ګټه رسېږي. که چېرې تاسو چینل نه وي سبسکرایب کړی، خامخا یې درسره سبسکرایب کړئ، د بیل ایکن ووهئ. انشاءالله د اډوکیټ سیریز هم روان ده، تاسو به ډېر ژر هغه هم اپلوډ شي. خاص ویډیوګانو ایډیټ پاتې ده، مکمل ښه په ډیټیل سره به مې تاسو ته واضح کړی دی. بګنر ټو ایډوانس سیریز ده، مکمل هم ورباندې پوهیږم. دوستانو سره هم خامخا شیر کړئ تر څو هغوی هم ترې مستفید شي. راځو نن په سرفیس واټر ورسز ګراوند واټر باندې غږیږو. سرفیس واټر څه معنا، ګراوند واټر څه معنا؟ ګورئ الریډي تاسو په دې شیانو باندې پوهیږئ چې سرفیس واټر د مځکې د سر اوبه او ګراوند واټر د ځمکې لاندې اوبه، د ځمکې کومې د پاسنۍ طبقه د دې نه لاندې اوبه. نو د انجینرۍ له اړخه ورباندې غږیږو چې انجینري کې له اړخه موږ څه ورباندې کوو، په هایډرولوژي ویلو باندې. ګورئ هایډرولوژي د واټر ریسورس انجینري، د سیول انجینري لپاره چې تاسو هایډرولیک وایي، ډېر مهم او اساسي مضمون ده چې تاسو باید ځان پرې پوه کړئ. نو راځو کمپیریزن یې کوو او ورباندې غږیږو. په لومړي قدم کې انټروډکشن ټو واټر ریسورسز کوو. انټروډکشن ورته کوو، واټر ریسورسز څه معنا، هغه نه وروسته راځو نور ورباندې غږیږو. ګوره دا زه اوبه تاسو څه ما لیکلي دي، ما به ډېر په ډیټایل درته لیکلي دي، لږ وضاحت ورکې کوم تر څو تاسو لږ نور هم ورباندې پوه شئ. واټر آن ارث ایگزیسټ in surface water and ground water forms. ګورئ وایي اوبه چې دي د مځکې په سر باندې او د ځمکې لاندې، یعنی په مځکه باندې موجود دي په دو بڼو دي، یا د ځمکې په سر باندې یا د ځمکې لاندې، په دو شکلونو باندې. سیول انجینیرز need to understand these to design water supply system. وایي سیول انجینر یا واټر ریسورس انجینر چې هر بخش د انجینرۍ ووسي، هغه باید چې په دې باندې ځان پوه کړي، په هایډرولوژي باندې، په سرفیس واټر او ګراوند واټر باندې، تر څو هغوی کوم شبکه د اوبو د واټر سپلای کومې شبکې چې د ډیزاین وکړي، اریګیشن نیټورک باندې ځان پوه کړي، ډریپ اریګیشن سو، ساده اریګیشن سو، اینډ ریزروایرز باندې ځان پوه کړي. بل سرفیس واټر از ایزلی اکسیسیبل بټ سیزنل. وایي دغه سرفیس اوبه چې دي د ځمکې د سر کومې اوبه چې دا وایي موسمي اوبه دي، اسانه وایي پیدا کیږي، دا شرط شته پکې، اسانه پیدا کیږي خو د لنډې مودې لپاره وي. تاسو ورباندې پوهیږئ چې لنډې مودې معنا څه، باران وریږي په خړونو کې اوبه را روانې اسانه وي، چینې تر یو وخته پورې اوبو چینو کې وي، په ژمي موسم کې، د اوړي په موسم کې چینو کې اوبه کمیږي. بعضې داسې موسمي چینې دي، لکه بعضې نیرونه موسمي نیرونه وي، بعضې کانالونه موسمي کانالونه وي. نو دغه شرط ده پکې. ګراوند واټر از سلوور ټو ریپلینش یا ریچارج بټ مور ریلیبل ان ډرای پیریډز. وایي ګراوند واټر اوبه چې دي، د ځمکې لاندې اوبه چې دي، دا وایي په اسانۍ باندې نه ریچارج کیږي، یعنی ډېر په سختۍ یا ډېر په سلو ډول باندې دا بیرته ریچارج کیږي، خو حقیقي بڼه لري. د ځمکې لاندې اوبه چې کومې دي په ډرای موسم کې هم در سره همکاري کوي، په ویټ موسم کې هم در سره همکاري کوي، یعنی اوبه درته کمیږي نه. معنا ترې دا ده که چیرې اوبه د مځکې په سر باندې ډېرې وي که کمې وي، که وچکالي وي که اوبه ډېر وي په کوم کال کې، نو اوبه خامخا ګراوند واټر اوبه موجودې وي. ډیفینیشن آف سرفیس واټر، د ځمکې د سر د اوبو تعریف موږ څنګه کوو؟ واټر فاوند آن ارث سرفیس، اوبه چې د ځمکې په سطح باندې پیدا کیږي، د ریور په شکل باندې، په ریورز کې، په نهرونو کې، لیکس، جهیلونو کې، ریزروایر، پونډز اینډ ویټ لینډ. ویټ لینډ اکثر د جوزارو ساحو ته ویل کیږي. ویټ یعنی لمدې ساحې، تاسو به بعضې ډیمونو لاندې بعضې ساحې زیم کوي، دغلته بیا نور کوم نباتات دي در شنه کیږي او اوبه دوامداره د ځمکې په سر باندې وي، چینی وي، دې ته خپله ویټ لینډ هم ویل کیږي. کی فیچرز چې په سرفیس واټر کې دي: ایکسپوز ټو ایواپوریشن، سبجیکټ ټو کنټامینیشن
and flow depends on precipitation catchment characteristics. معنا ترې دا ده کومې د سرفیس واټر چې دي د دې اکثریت وخت ایواپوریشن صورت نیسي او سرفیس واټر چې دي د خپل مس اپ کیږي یعنی کنټامینیشن اکثریت هغه لغت کنټامینیشن تاسو زده کړئ دا یا مس اپ ریئر کیسونو کې استعمالیږي د سیسمونو سره خوري خو کنټامینیشن ډیر مهم لغت به چې تاسو زده کړئ کنټامینیشن خپل چټلی ته ویل کیږي خرابېدو ته یعنی کوم اوبو چې دي کثیفې شي دي ته خپل کنټامینیشن ویل کیږي flow depends on precipitation and catchment area characteristics وای د اوبو بهیدل چې دي د خپل د باران اندازې پورې تړلې دي او د کیچمنټ ایریا کوم چې دا کیچمنټ ایریا باندې هم درته وغږی خپ ډیټیل سره کیچمنټ ایریا په خصوصیاتو پورې تړلې دي کیچمنټ ایریا خصوصیات خپل کوم دي ویډیوان در سره وګورئ ان شاء الله ټول په پوهیږي انجینرینګ ریلیونس کې چې د انجینرانو پورې کوم شان تړلې دي باید چې انجینر ځان په پوهیږي یوز فار اربن واټر سپلای irrigation hydropower and flood management انجینرانو سره په دې کې همکاري کوي چې ځان ور باندې پوهیږي د اربن یعنی شهري اوبو رسونو کوم پروژې کې چې دي یا کلیوالي اوبو رسونو پروژې چې دي irrigation په برخه کې یعنی د ابرسانۍ په بخش کې ځان پوهیږي ګور ابرسانۍ پټوي ته وي او کورونو ته وي ټول ابرسانۍ دي نو اوبو رسونه کو irrigation ته وي او واټر سپلای ته وي یعنی کورونو ته میونسپل واټر سپلای یا اربن واټر سپلای وي هایډرو پاور وي د برق تولید جنریشن لپاره اند فلډ منیجمنت کې ورسره ډیر زیات مرسته کوي ډیفینیشن اف ګراوند واټر خپل څه ته ویل کیږي واټر دیټ ایگزیسټډ بینیث د ارث سرفیس هغه اوبو چې د ځمکې دغه کوم سطح چې د دینه لاندې واقع وي که هغه 1 سانتي وي 2 سانتي وي که 15 سانتي وي د خپل ګراوند واټر ویل کی بیا چې کته زی اکوفر طبقی چې دی هغه بیا بیل موضوع ده هغه باندې بیا باس کوم ان سویل پورز ان راک لیر اکوفرز ګوره سرفیس ان سویل پورز ان راک لیرز معنی ترین دا ده که دغه اوبو د ارت له سرفیس نه لاندې که کومې لیر د تیګو چې دی یا د شګ یا خاورې دغه لیر کې لاندې چې واقع وي دي ته خپل ګراوند واټر ویل کیږي یا که د اکوفر طبقه وي په هغه کې واقع دي ته هم ګراوند واټر ویل کیږي کی فیچرز کوم دي مهم او اساسي جوړښت د ګراوند واټر سلو مووینګ لیس پولوټډ ریلیبل اینڈ ډرای پیریډز معنی درنه دا سلو مووینګ یعنی ځمکې لاندې کوم چې د ډیر په سلو شکل باندې حرکت کوي سرفیس واټر تیزی وي لیس پولوټډ ډیر کمی چټلیږي او په کوم پاس وبو چې د ځمکې سرفیس واټر کنټامینیشن کیږي خپل میساب کیږي زیاتې چټلیږي ریلیبل اینڈ ډرای پیریډز یعنی په حقیقي معنی باندې دا موږ سره یعنی په وچ موسمونو کې موږ سره همکاري کوي یعنی موږ ته نه کمیږي موږ همیشه ترنه استفاده کولی سو انجینرینګ ریلیونس کې بیا څه وایي یوز فار ویلز ټیوب ویلز اریګیشن میونسپل سپلای and helps maintaining river base flow دا ګوره زړې خبرې دي تاسو ته already په دې باندې زه غږېدلی هم یم مخکینی څو سلایډونو کې انجینرانو سره چې کومک کوي کوم یو کویان دي دغه په ډیزاین کې ټیوب ویل او ویلز دواړه باندې ځان پکې ټیوب ویلز خپل کوچني کویانو ته ویل کېږي چې موږ په کورونو کې ترې استفاده کوو ټیوب ویل معنا درنده د ډیر غټ پیمانه باندې چې ترې نوبوزي او ډیر غټ قطر باندې کوم کویان کیندل کېږي د ټیوب ویل ویل کېږي irrigation لپاره municipal supply and help maintain river base flow چې د کوم نهرونو د بیس فلو کې موږ سره همکاري کوي او دوامدار پاتې کیږي سورس اینڈ ریچارج کوم سورس دی یعنی منبع دی او د ریچارج کېدو طریقه کومه طریقه باندې ریچارج کیږي سرفیس واټر اول موږ به باس کوو بیا وروسته ګراوند واټر کوو سرفیس واټر کې څه وایي مینلی نیر رین فال رن آف سټریم ریورز اینڈ سنو میلټ وایي سرفیس واټر چې کوم دي دا چې رامنځته کیږي د باران رامنځته کیږي د اوبو ځمکې په سر باندې حرکت نه رامنځته کیږي سټریمز کوم یو شاخونه چې کوم د اوبو دي کوم یو ویالي دي کوم بهیرونه دي اوبو چې په خوړونو کې یا په ناونو کې راځي دي ته ویل کېږي ریورز دی اینډ سنو میلټ نه سنو میلټ مده واوري ویل کېدو ته ویل کېږي لدې نه سرفیس واټر رامنځته کېږي ریپلینیش سیزنل بای پریسیپیټیشن دا چې دی کوم ریپلینیشت کېږي یعنی ریچارج کېږي سیزنل بای پریسیپیټیشن دی موسمي ډول باندې لکه په ژمي کې چې د ځمکې سطحې باندې اوبو په پریمان ډول پیدا کېږي د اوبو اندازه زیاته وي د خپل پریسپیټیشن رامنځته کېږي د سیزنل په بیا په اوړي کې کم وي بل ګراوند واټر ده
recharge through infiltration and percolation. دا چې دی ریچارج کیږي د انفلټریشن په واسطه باندې او فلټرډ کیږي د خپل پرکولیشن خپل فلټر ته ویل کیږي فلټر کېدل اف رین واټر ریور اینڈ ارتفیشل ریچارج سټرکچر ګراوند واټر چې دی د خپل انفلټریشن په واسطه باندې ریچارج کیږي لاندې ځمکې ته چې کومې اوبه ځي هغه د نورو د خاورو طبقو په واسطه باندې انفلټریټ کیږي لاندې جذبیږي د نهرونو په واسطه باندې ګراوند واټر ریچارج کیږي نور ارتفیشل کوم کویان ورته ویستل کیږي یا د واورو د ویلې کېدو نه مخکې یا د واورو د کېدو نه مخکې په کورونو کې منظم ځای ورته د واورو د ذخیرې لپاره تر څو ګراوند واټر ریچارج شي دا یو ارتفیشل طریقه ده ریچارج ډیپند آن سویل پرمیبیلیټي and land cover and rainfall and density ریچارج دی اوبو کوم بیرته ریچارج کېدو چې دی یا ریپلینشت چې دا هغه د خاورې د جذبیت کومه پرمیبیلیټي کومه اندازه چې ده د جذب یعنی څومره اندازه اوبو یعنی خصوصیات د خاورې پورې اړه لري لینډ کور کومه ساحه چې پوښل شوې ده د کورونو په واسطه باندې سرکونو په واسطه باندې and rain intensity rainfall intensity پورې تړلې باران اندازې پورې تړلې ده availability and reliability د اوبو موجودیت او حقیقت د اوبو څه ده surface water او variable دا وای surface water چې کومې د ځمکې د سر اوبو د خپل تغییر منونکي دي یا تغییر خوري may dry up in summer or during drought یعنی کېدای شي دا په اوړي کې وچ سي او یا وچکالۍ په وخت کې د وچکالۍ کې دا ختم سي rapid response to rainfall can flood or overflow easily وای rapid یعنی کوم یو تیز باران چې دا rapid response to rainfall یعنی باران چې کله په یو ساحه باندې وسی نو هغه خپل د اورفلو رامنځته کوي یعنی د رناف رامنځته کوي په اسانۍ سره دا وای ګوري ریپیډ ریسپانس ټو رینفال کله چې د ځمکې د سر اوبو سناسوي وي نو په هغه وخت کې کله چې باران وسي رینفال تر سر سي فلډ رامنځته کیږي یا اورفلو ایزلی یا سیلابونه رامنځته کیږي یعنی کومې اوبه چې بیا باران په کم اندازه وي د فلډ د رامنځته کېدو سببونه وګرځي نو په یو کم اندازه باندې یو څه اندازه باندې د ځمکې په سر باندې اورفلو کوي په اسانۍ سره یعنی رناف رامنځته کوي بل ګراوند واټر ده مور سټیبل دي ګراوند واټر چې کومې دي د ځمکې لاندې اوبه دا سټیبل اوبه دي دوامدارې دي less affected by short term rainfall change وای ډېر په کم اندازه باندې د بارانونو کم یو کم کېدو څخه متاثره کیږي یعنی په ډېر کم اندازه باندې کچېرې بارانونه یو څو وخت لپاره کم وسی نو په ګراوند واټر کې ډېر کم اندازه باندې تغییر راځي تغییر خامخا ورکې راځي ولې سورس د سکلو لپاره موږ واټر سپلای شبکو لپاره اریګیشن لپاره په اوسني عصر کې ډېر زیات ترې استفاده کیږي نو خامخا یو متاثره کیږي ترې سلو ریسپانس کې څه ده ډپلیشن ټیکس لانګر بټ ریکوري از آلسو سلو کوم د اوبو جذب چې دا ډپلیشن دا په ډیر وخت نیسي خو ریکوري از آلسو سلو کوم ریکوري چې دا کچېرې موږ اوبه راوباسو ګراوند واټر نه او بیرته د موږ غواړو چې ګراوند واټر تغذیه کو ډیر په سلو اندازه باندې یعنی ډیر په سختۍ سره دا بیرته تغذیه کیږي باید چې د ګراوند واټر سره ډیر یعنی ګراوند واټر کومې اوبه چې دي د سره ډیر احتیاط وسی کوالټي اینڈ کنټامینیشن د اوبو کوم یو کوالټي چې ده او کومه اندازه میساپ چې کوم ورکې رامنځته کیږي یعنی چټلي چې ورکې رامنځته کیږي سرفیس واټر کې مور ایکسپوزډ ټو پولوشن یعنی د پولوشن سره ډیر مخکې ده هغه پولوشن چې رامنځته کیږي انډستریل پولوشن ده ویسټ ده سیویج پولوشن ده کومې سیویج اوبه چې دي د کمودونو اوبه سیډیمنټس دي خپل کوم یو ذرات چې د ځمکې په سطح باندې د فابریکونو پاتې نه ډیر زیات متاثره کیږي یعنی چټلیږي نیډ ټریټمنټ بیفور ډرینکینګ نو دا اوبه چې کله موږ ترې استفاده کوو باید چې د موږ د ټریټمنټ وکړو یعنی یو پیر د دې ریکوري وکړو بیرته هیلتي صحي اوبه ترې جوړې کړو تر څو څښلو ته آماده سي ګراوند واټر چې کوم یو ده په دې یوزولي کلینر په همیشه لپاره پاکي وي نیچرل فلټر
through soil and rocks د خاورو او تیږو په واسطه باندې شګو په واسطه باندې خاکو په واسطه باندې دا پاکیږي هیڅ خبره نشته پکې طبیعي اوبه دي can still have chemical contamination یو څه اندازه کیمیکل لري ارسینیک او نایتریټ دواړه د لري د ځمکې کوم موجود دي in some regions په بعضې ساحو کې چې دغه دوه کیمیاوي ترکیبونه چې کوم دي دا موجود وي یا مرکبونه یا منرالونه یا په اصطلاح باندې کوم یو عنصر موجود و دا عناصر موجود وي نو هغلته یو څه اندازه په بعضې ریجنونو کې ترې متاثره کیږي انجینرینګ اپلیکیشن کې څه دي انجینر څه باید وکړي څه انجینر پورې څه تړلي دي سرفیس واټر کې ډیمز اینډ ریزروایر فار واټر سټوریج اینډ فلډ کنټرول ډیمونه او نور کوم یو ذخیروي بندونه باید چې جوړ شي د اوبو د ذخیره کېدو او د سیلابونو د مخنیوي لپاره irrigation canals to deliver water to field کانالونه باید چې د اوبو د سپلای لپاره یعنی د اریګیشن لپاره کانالونه باید چې جوړ شي ترڅو کوم کرکیل لپاره اوبو چې انتقالیږي په کانالونو کې په اسانه انتقال شي بل هایدرو پاور جنریشن دا د برق لپاره ډیمونه جوړول دي له هغه اوبو څخه د برق تولید ده ګراوند واټر کوم یو ده ویلز اینډ ټیوبویلز فار ډرینکینګ واټر اینډ اریګیشن ګوري تاسو ما مخکینی سلایډ کې ویلي ویلز کوچنیو کویان ته ویل کېږي ټیوبویلز غټو کویان ته ویل کېږي داسې نه ده چې دا ټیوبویلز نه د ډرینکینګ واټر لپاره استفاده نه کېږي خپله دا ډرینکینګ واټر دغه ټیوبویل چې کله ویل کېږي د اریګیشن لپاره او د ډرینکینګ لپاره د واټر سپلای لپاره شبکو چې کله میونیسپل سپلای یا اربن سپلای ترسره کېږي خپل هلته بیا ټیوبویل ویل کېږي هلته ویلز بیا کیپیسټي د ویلز کم وي اکویفر سټوریج اینډ ریکوري ASR اکویفر storage recovery for sustainable supply د دوامداره اوبو د سپلای لپاره باید اکویفر سټوریج بیرته ریکوري کړو maintain base flow of rivers during dry seasons باید چې په نهرونو کې موږ په دوامدار ډول باندې په وچ سیزن کې هم دته سیستم آماده کو انجینر باید چې دا سیستم ورته آماده کړي چې په وچ موسمونو کې هم په نهرونو کې اوبه وبهیږي ایډوانټیج اینډ ډیس ایډوانټیج باندې خبرې کوو ګټې او تاوانونو باندې د سرفیس واټر اینډ ګراوند واټر باندې فیچرز چې کوم یو دي اکسیسیبل دي کوالټي ده اویلیبیلیټي ده کاست ده انجینرینګ یوز ده بل فیچرز کې اکسیسیبیلیټي د سرفیس واټر اسانه ده د ګراوند واټر ریکوائر ډریلینګ ده یعنی سرفیس واټر خو په اسانۍ باندې ځمکې په سر باندې چې کومې اوبه روان دي دینه به استفاده وشي خو ګراوند واټر لپاره د کوهیانو کیندل مهم دي بل کوالټي ده په فیچرز کې یعنی هغه برخه چې موږ باید انجینر ترنه بحث وکړي د سرفیس واټر چې دي پلوټډ ایزلی دا سرفیس واټر وای په اسانۍ باندې چټلیږي او ګراوند واټر نیچرل فلټرډ او د ځمکې لاندې اوبه طبي فلټر شوي دي فیچرز کې اویلیبیلیټي ده سرفیس واټر خپل سیزنل دي او ګراوند واټر سټیبل دي بل کاست خبره ده کاست کې په فیچر کې په کاست کې سټوریج اینډ ټریټمنټ نیډډ ده سرفیس واټر به ته ذخیره کوي او بیا به د اوبه تصفیه کوي یا به په اصطلاح باندې کوم کیمیاوي مواد تاسو ورچوي تر څو هغه کوم یو چټلی وي دغه کیمیاوي مواد په واسطه باندې ختم شي یعنی فلټر شي ګراوند واټر چې دا ډریلینګ کاست های د کوم یو کوینو کیندل چې دي د دې قیمت جګ د هر چا وس نه ورته رسیږي بل انجینرینګ یوز د انجینری له اړخه نه چې موږ څخه بحث کوو یا انجینر څه کار ورکې لري اریګیشن هایدرو پاور کې ترنه استفاده کیږي د سرفیس واټر نه او د ګراوند واټر نه ډرینکینګ واټر اریګیشن ایمرجنسي سپلای کې ترنه استفاده کیږي نو دغه ایډوانټیج او ډیس ایډوانټیج دي د سرفیس واټر اینډ ګراوند واټر هیومن امپیکټس د انسانانو په واسطه باندې چې سرفیس واټر او ګراوند واټر څنګه متاثره کیږي یعنی څه اغیزه د انسانان په واسطه پریوزي بل اول چې دا سرفیس واټر اوور ایکسټراکشن فرام ریور ریډیوس فلو د په زیاته پیمانه باندې نهرونو د اوبو ویستل یعنی اړول کوم اوبو چې په نهر کې روان دي فلو کموي یعنی کمیږي پر ریورونو کې اوبه کوم یو نهرونه چې دي په دوی کې د اوبو د کمښت سبب ګرځي پولوشن
فرام اربن اینڈ انډسټریل سورسز. اوبه چټلیږي پلوټنټ کیږي د اربن یعنی محلي یعنی شهري یعنی او انډسټریل سورسز نه، کوم یو فابریکې چې له دوی نه چټلیږي. ګراوند واټر چې ده اور پمپینګ لوور واټر ټیبل، په زیات پیمانه باندې د اوبو پمپ کول راویستل د واټر ټیبل چې ده ښکته کوي. کنټامینیشن فرام فرټیلایزرز کیمیکلز اینډ لینډ فیلز، د اوبو چټلیدل رامنځته کوي د فرټیلایزرو په واسطه باندې، یعنی کومې لاندې په ګراوند واټر کې چې کومې د کیمیکل موادو په واسطه باندې اینډ لینډ فیلز په واسطه باندې، هغه کیمیاوي مواد تاسو ته چې ما مخکې ذکر کړل بعضې عناصر دي مرکبات دي په زموږ کومې بعضې ریجنونو کې شامل. نو دا وه زموږ نننۍ ویډیو چې تاسو ته ما د سرفیس واټر او ګراوند واټر په اړه باندې یو څه ناڅه معلومات درکړل. هیله لرم چې دا ویډیو ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او تاسو ترېنه مستفید شوي وي او څه ناڅه مو ترې زده کړي وي. د نورو ویډیوګانو کتلو لپاره دوستانو سره هم شیر کړئ، یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ، د بیل ایکن خامخا ووهئ تر څو نوټیفیکیشن تاسو ته درشي او تاسو ترې مستفید شئ. نور مو وخت نه نیسم، ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.